مور وایي چې ما ته خپل بچی کېده چې زه ووینم صاحبه موږ لاش په سړک کېدو ولې صاحبه زموږ انصاف پکار دی زه مړ وی زما علي بچی نه وی مړ څوک زما درد وګوري څوک زما د دننه حالات وګوري ډېرې ناتر سړی وي ډېرې زیاتې بس کلاشنکوپې وي چې دا څونه کسان ویشتي دا د قرآن حافظان دي زما د تره زوی یتیم حمید الله لګېدلی د مرګ په حالات پروت دی زما بچی که دې کتلی خو الله چې یوسف جانه ستا پیړه خوږ شوی وی خو بس الله دې تباه کړي بسم الله الرحمن الرحیم خلق لا ناستی دعا ته سلاشونه پسلو کې بدل شو او څه خلک لاړل هسپتال ته او داسې چې د فوټبال په لوبه کې سروانې وشو توتو مې وشو یو فریق پکې ډېره ډزې وکړې 400 دا روډ خو بند و زه چې راتلم د هغې نه زما خلک داسې ګنټه نیمه مخکې روډ کولو شو لواحقینو غالبا چې خپل لاشونه په سړک کې دلته کې خلک د انصاف توقع ساتي خو اوس موږ ګورو چې د سمودې راسې دا یو لړۍ ده چېرته چې انصاف نه خلک خپل لاش ږدي په سړک دا یو ناامیدي ښیي په هغه ادارو باندې کوم چې دلته کې په مختلف حیثیتونو کې کار کوي قدرمنو همدغه وجه ده چې ښکلې رشتې د خښولو شي صیبه زه په سړک کېدم ګرانه ني ډېره وي مور وایي چې ما ته خپل بچی کېده چې زه ووینم صاحبه موږ لاش په سړک کېدو ولې صاحبه زموږ انصاف پکار دی دی کې ماشومانو لګېدل سر دس تر دې دمه پورې څوک وایي چې 2 مړه دي څوک وایي چې 3 دي څه پکې زخمیان دي پوره تفصیل زه تاسو ته اکدم دا وخت د ښار د علاقه ناڅاپه مشهور ځای دی د خزانې سره نږدې دا مشران کشران هم ناست دي او د دوی خبرې زه تاسو ته اکدم خو یوه جمله دا بدنصیبي د دې سیمې د پښتني سیمې چې صاحب هغه ګیمونه هم د مرګ زیرې وروړي کوم چې موږ د دې خاطره کوو چې زمانه یې سم مکو سړی به ګیم وکړي دا ګیمونه هم د پبجي په شان دی خو نړۍ دي وایه باچا ستا پکې رور مړ شو زما جي رور پکې مړ شو څومره عمر یې و یاره 10 سال عمر یې تقریبا ډېر وړوکی و سر جي بس دا فوټبال لپاره تللی او ډېر دغه ټایم د جومات نه راووتو سبق نه تللی ډېر شوقي و فوټبال او بس هلته جنګ منګ شوی د نورو هلکانو دی خو پکې هم نه دلته چولې خوړې بار ناست و د کور مخې ته د گیم کو که دی پکې ناست و دی گیم کړی و بیا راغلی و دلته خو هغه وال ټکول د مشرانو شو هغوی بیا اخوا لاړه خلکو خلاص کړه چې هلته نه لاړه دوی چولې خوړې دي ماشوم او ډزې وشوې نو یوازې دی نه و زموږ نور د کلي 3 ماشومان هم لګېدلي دی کې ستا رور په حق ورسېد دی کې زما رور په حق څو ډزه پکې ولګېده یاره تقریبا یو ډز په سر لګېدلی و سر جي دی کې نور څونه خلک ولګېدل دی کې 3 نور ماشومان دي یو بل زموږ یو امیر صاحب دی دا ماشوم یې روچتو په هغه ډزو کې نو هغه په دې خپه باندې لګېدلی داسې ناتر څه ډزې وي یاره سر جي ډېرې ناتر سړی وي ډېرې زیاتې بس کلاشنکوپې وي او نه دا کته چې کلی دی نه دا کته چې دا دشمن دی بس صرف یې ډزې کړي دي دا تاسو پرې جایداد وران شوی دا جایداد بر څو کروڑ روپو یاره جي هېڅ جایداد میداد نه و بس ټوکې مه کوه ظالمان هغه خلک څه شو یاره خلک نشته دی کورونه پرېښي دي بس په هغه ټایم تلي کلاشنکوپ تاسو څه پورې لارې بندې کړې وې یاره جي موږ نن لار بنده کړې وه موږ جنازه وکړه هغې نه بعد موږ لاش ایستی و بار موږ په سړک ایښی و څونه ګنټې تاسو یاره تقریبا 2 نیمې ګنټې موږ لار بنده کړې وه فیصله په څه وشوه بس پولیس به راتله ډي اس پي صاحب راغلی و ایس پي صاحب راغلی و نور زموږ چې کوم مشران دي هغوی راغلي و هغوی ویل یاره موږ د کسان درکوو پہلے ویل 24 घंटों کې درکو بیا 48 घंटों کې درکو او پرون مازیګر نه دا کیس چالو دي سپورې کسان موږ لرانه نیول نو بس پته نه لګي چې دا څه لوبه ده خو دا ستا کشرې دا زما ټولو کشر ورور دا جي شته دا جي مې نشته وفات شوی دی یعنی دا یتیم دا یتیم د مور بلې څه پوزیشن یاره بس د مور هم ډېر بوره حال دی جي د کتو نه دی جي دغه مور به د کور یو دیوال سره هم ټکر ولځي او بل دیوال سره هم صاحبه چې خلک راقرار کي نو د 3 ورځو پورې خو باید خپل خپلوان د بیبي غم کوي خو د هغې نه پس په
دا ګرداب او دا غم ټول عمر د مونګر چاپیری دا چې کم ماشوم موټ شو ستاسو کېده دا زما جورارو زوی مې و بس داسې رانه یوړو چې بس نه پوهېږم علي داسې ماشوم د قرآن حافظ او بلکې دی چې دا څونه کسان ویشتي دا د قرآن حافظان دي دا یو د جومات مولا دی دا زما وراره چې کم دی د 3 میاشتو کې قرآن ختم کو اوس چې کم دی 4 سپارې په یاده ویلې وي دا د 10 کالو ماشوم چې کم دی بل د دې ملګري دا ورور دی هغه چې کم دی هغه هم حافظ قرآن دی کاري دی ټول کاریان لګېدلي دي او جی نو بس داسې ظلم را سره شوی دی چې زه وایم دا خو په کتابونو کې نشته دی او داسې اندادون فایرینګ خودکاري اسلحې راوړې وي چې بس یو غټه دهشتګردي شوې ده صاحبه دا دغه نو پلین و مونږ پسې په پلین نه هله په مونږ یې چې کم دی یو ظلم وکړو او بس زمونږ دغه خبرې دي چې اعلی حکام څنګه چې مخکې تاسو څه خبره وکړه چې خیر دی تاسو خپل صبر او تحمل وکړئ دې خلکو ته هر څه پرېږدئ خو زمونږ دغه حال دی چې مثال مونږ صبر او تحمل وکړو 2 کسان پکې پرون نه ګیر دي د هغې نه دې خوا چې کم دی هېڅ ریسپونس نه دی میلاو شوی پولیس ته سره تاسو چې کم دا درنه وه زه ورته ویم تاسو ختمه کړه نو څه درته وویل هغه بس همغه زړې خبرې وایي زوړ مولا او زړې خبرې ما ته روډ کلیر کا تا ته به زه ملزم درکم دا د بې نظیره د دغه عمره ښځه خلکو وخوړه د وزیر اعظم او مثال چې څومره دغه نو یقین خو مې نه راځي خو زه بیا هم زما د الله حکامو نه دا توقع شته چې اوبه کي ستا خو به دا تمنا وي چې ما د خپل شهزاده سره ښخ کړه قسم په خدای چې په ایمرجنسي کې مې سر تندی مې دغه ته والی چې دا نه وی مړ او زه مړ وی زما علي بچی نه وی مړ څوک زما درد وګوري څوک زما د دننه حالات وګوري چاته به دا محسوس شي زما بچی که دې کتلی خو الله چې یوسف جانه ستا پیړه خوږ شوی وی خو بس الله دې تباه کړي میاشتو کې قرآن ختم کو او اوس یې 4 سپارې چې کم دی په حفظ یادې کړې وي په دغه ټیم هم دی د جومات نه رالی د رور امکاري دی رور سره به سبق ویل هغه ویلې وي دا دومره قابل دی چې دا راله څوک د نظره نه کي دومره قابل دا یوازې دا نه چې زما ورارې مړ کو دې دین ته هم غټ نقصان نه سولې ټولې کاریان مړه که الله تعالی صبر کوای زوی ستا پکې څوک زما د تره زوی یتیم حمید الله لګېدلی د مرګ په حالات پروت دی نه خبرې کولی شي نه پاڅېدلی شي یتیم دی جی یو نور یو ورور یې بل دی 2 ورونه دي واړه هغه د هغه نه ماشومان دي دا خپل هم ماشوم دی دغه ټیم د جومات نه راوتي اوس سبق چوټي شوی وه او دې خوا راغلي دي باقاعده ګرون کې ورسره نور نه لوبې دلته دلته راوتي وه هلته شروع پې کړې وه د مورې څه حال د مورې دا حال دی ډغرې وهي لګیا دیوالونو سره ډغرې وهي کله یو خوا کله بل خوا هغه هم حفظ کړی هغه 15 سپارې حفظ کړی لګیا مدرسه کې دا زموږ اساسي دي دا پسینو کې چې قرآن عظیم شان پروت دي اور سر له راځي الله تعالی دې زخمیانو له صحت ورکړي او کاکا جي رامخکې شه ستاسو کېدل زما په خپله وراره و هغه هم 11 سپارې یادې کړې وې له خیره هغه هم د مدرسې ماشوم خو دې سم یزیدیت کړی دی او کربلا دویمه کربلا یې مونږ ته نن ښولې ده پرون چې مونږ خپل زخمیان مونږ نشو اوچتولی مونږ خپل مړي نشو اوچتولی مونږ خپل مړي ویستی نشو هسپتال ته ایمرجنسي ته دومره ظلم پښتنو سوچ فکر دا چرته یو غرق یو نشته تړون نشته اتفاق نشته کمیټي نشته تنظیم نشته دې کې صاحبه ټرانسفارمرې لګېدلي دي تاسو ته به اوس موقع مونږ وښیو ټرانسفارمرې لګېدلي ګاډي لګېدلي دي د خلکو دکانونه لګېدلي دي ډېر بر حال شوی دی رامخ شاه حاجي صاحب ستا پکې څوک لګېدلی زما پکې مشر ورور لګېدلی دی عالم دی او دلته دکان راوتی او کرانې دکان دی او د هغې نه چې راووتو بس په خپه باندې لګېده او بیا نورې مرمۍ هم لاړې خو یو مرمۍ ولګېده هغه پرون هسپتال له بولې اوس کور کې دی لکه زخمي دی پروت دی څه ویل غواړې حاجي صاحب زه دا خبره کوم ستاسو د خبر نه مخکې کېږم زموږ مفتي ستړی شو موږ چې د کم مذهب اسلام سره تړلي دا خو امن دی که نه د محبت دی موږ کې نه امن راغی نه محبت راغی نه بل معاف کول رالل دا موږ کوم اړخ ته روان یو لږ مې په دې پوهېږه
زما دا دغه دی چې الله رب العالمین وایي ولکم فی القصاص حیات د بدله اخیستلو کې ژوند دی. باید چې حکومت راپاڅېږي او د دې انتقام واخلي، باید بیا داسې څوک جرات نه کوي او که دوی له داسې ازادي ورکړي نو سبا له دا وحشن د نور وژني بس. ډېره مهرباني بس تاسو زما د خبرې جواب راکړئ. موږ د دې علاقې یو او موږ ټول وروڼه یو او دقه غواړو چې موږ ته د انصاف میلو شي، او که بیا انصاف نه نو بیا موږ خپل زور ښکاره کوو. जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर, HPK से 0 मिनट की मसाफत पर, मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब, नज़दीक KFC, रुम्बे और जानगढ़े तसरोजर मॉल, हवादार अपार्टमेंट्स, रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा खारजी रास्ते। जन्नत रेजिडेंसी। زه صرف پښتون باره کې یو څو شعر ویل غواړم. د دې علاقې راځه. وایي دا چې هر ځای بد یادېږم، دا چې هر ځای بدنامېږم، دا چې هر لین کې ودرېږم، دا چې هر ځای رسوا کېږم، دا چې بې وره سوځېږم، دا چې هر ځای کې خرڅېږم، او دا چې بې ګناه دردېږم، دا چې بې ګناه قتلېږم. نن پښتون ته حیرانېږم، په مقصد یې نه پوهېږم. یونین مې خزانه دی د دوستانو نظارېږم. یم قومي زبان شاعر ناڅاپه بالا کې اوسېږم، او خپل نوم مې اسماعیل دی په خادم باندې یادېږم. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. د دې سیمې استاد هم فیل او بخښنه غواړم مفتي صاحب هم فیل دی، موږ هم فیل یو، او شاعر صاحب ته هم فیل یې. نه ستا شاعري ځای نیسي نه زموږ تړتکې، نه د مفتي واز ځای نیسي نه د استاد لیک او نصیحت. صاحبه چې کله د معاشرې دا ښکلې فیل شي نو تیار اوسئ چې همدغه شان به ځنګلیان راځي او ستاسو بچیان به وجني. یاد ساتئ چې کله ستا مفتي فیل کېږي او ته یې نه منې غر کې، تا ته څوک نصیحت کې ته یې نه منې ته غر کې، تا ته ولاړ استاد سهار او ماښام نصیحت کوي چې بچې دا که ته معاف کې ته پې ښه کېږي، خو ته یې نه منې. دا چې تاسو نامنونکي شوې نو تیار اوسئ بیا یو ډزله چې ستا حافظ بچې به هم د ځان سره وړي. د دغه دعا سره چې رب ذوالجلال دې وکړي چې دې سره هم انصاف وشي او دا سیمه د قتل و قتال نه صفا شي. الله تعالی تاسو له صبر درکړي.